سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ اوسئ ختمن اوسئ د قدر وړ لیدونکو زموږ نننۍ ویډیو چې دا بیا هم په باینانس باندې ده د باینانس کورس همدا څلورمه ویډیو ده په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته هغه مهم کوین در پیژنو هغه مهمې کرنسۍ چې باید موږ تاسو کومې کرنسۍ په باینانس کې واخلو کومې کرنسۍ مهمې دي چې هغه مثال بیا فاینده که موږ وکړی شو چې هغه څخه ګټه پورته کړو نو په باینانس کې تر ټولو مهمه موضوع کرنسي پیژندل دي چې مثال زه باید کومه کرنسي وخورم دلته که موږ په فزیکي ډول وګورو لکه ډالر شول ایرو شول درهم ریال کلدار افغانۍ په همدې ډول باید په باینانس کې هم موږ کرنسي وپېژنو چې کومه کرنسي ښکته پورته درومي هېڅ کرنسۍ خو بیخي په زرهاو په میلیوناو کرنسۍ دي په باینانس کې خو مهمه خبره دغه ده چې کومه کرنسي باید موږ واخلو چې هغه مثال په ورځ کې یا لاندې ځي یا پورته درومي نرخونه یې ښکته پورته کیږي ځینې داسې کرنسۍ وي چې په ځي ولاړې وي تقریبا بیخي په میاشتو په کلو هم نه پورته ځي ځینې داسې کرنسۍ وي چې وابخلي خو راښکته کیږي چې راښکته شي میاشت دوې درې میاشتې انتظار وکړي خو زه انشاءالله تاسو ته په نننۍ ویډیو کې داسې کرنسۍ در پیژنم چې هغه په ورځ کې په ساعت کې مثال ښکته او پورته کیږي نرخ به یې مثال کله ښکته درومي تقریبا او کله به پورته درومي نو تاسو بیا کړه چې له همدې څخه خوندوره ګټه ترلاسه کړئ په باینانس کې ځکه چې کله نرخ ښکته کیږي تاسو یې اخلئ ډایرکټ اقدام چې کله پورته کیږي ساعت بعد 2 ساعته وروسته تاسو یې چک کوئ چې نرخ پورته لاړ شوی ډایرکټ یې خرڅوئ نو ډېره ښایسته زبردسته ګټه به تاسو له همدې کرنسۍ څخه ترلاسه کوئ نو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته هغه مهمې کرنسۍ در پیژنم چې کوم زه خپله ټریډ کوم او مهم کوم ټریډران چې دي هغه په همدې کې ټریډ کې همدا کرنسۍ اخلي نو تاسو ویډیو تر پایته کې وساتئ ښه زه راځم مثال ټریډ برخې ته لومړۍ کرنسي خو چې دا بي ان بي ده ډېره بهترینه کرنسي ده نو دا که تاسو ووینئ په ورځ کې ښکته پورته کیږي دلته زه تاسو ته وښیم دلته تاسو د ساعت په اساس د ګراف ګورئ دومره ښکته پورته درومي تاسو دلته وګورئ مثال یو ساعت مخکې تاسو دلته وګورئ په څه کې ده په 603 ته هم پورته شوي دی بیا مثال په بل ساعت کې 603.8 بیا مثال دومره ښکته 602 بیا مثال دلته 599 همداسې مثال ساعت په جریان کې تاسو ګورئ 590 یوه تر ټولو مهمه کرنسي خو بي ان بي ده بله کرنسي به زه تاسو ته وښیم هغه چې د مثال بیټ کوین دی دا هم بهترین دی په ټاپ نمبر کې دي مشهورې کرنسۍ دي تاسو دلته وګورئ بیټ کوین هم په همدې ترتیب اوس فعل هم په 96 کې دی دلته که موږ ساعت په ساعت تجربه کړو تاسو ګورئ مثال 90 همدې څخه وروسته بیا مثال داسې 96 داسې مثال 94 د همدې څخه هم پورته لاړ شوی که دلته موږ د نورو ګرافونه وګورو تاسو دلته ګورئ که زه دلته ورځو ته وړم تاسو دلته وګورئ مثال د 100 نه هم په بعضې ورځو کې دا پورته شوی دلته تاسو وګورئ 109 دا دی تاسو ګورئ 109 په 109 کې هم روان و همداسې که زه تاسو ته بله کرنسي هم یوه معرفي کړم چې SOL دی نو دا کرنسي چې ده دا هم ښکته پورته کیږي تاسو دلته د ګراف وینئ مثال دلته که موږ ساعت ته واړو دلته څه ګورئ د ساعت په جریان کې یا د 15 دقیقو په جریان کې د دم راښکته پورته لاړ شوی دا هم بهترینه کرنسي ده سولانا SOL بله کرنسي که دلته موږ ولیکه XRP ده دا کرنسۍ تاسو د سره نوټ کوئ ویډیو په دقت سره ګورئ د سره لیکئ په کتابچه کې دا کرنسي هم مهمه ده ښکته پورته درومي دا هغه ټاپ کرنسۍ دي XRP بله کرنسي هم زه لیکم دلته پف ده پف کرنسي به هم موږ ولیکو دلته دا هم ډیره مهمه کرنسي ده دا هم ښکته پورته دریمي دا هم زبردسته کرنسي ده دا هغه مهمه ټاپ کرنسۍ دي دلته که موږ بل اتریان دلته ولیکو اتریان هم ښه کرنسي ده ټاپ کرنسي ده تاسو دلته وګورئ دا هم ښکته پورته درومي تاسو ګورئ دا هم ښه کرنسي خو تر ټولو بهترینه چې زه خپله ډېر ټریډینګ کوم هغه په بي ان بي کې کومه همداسې اډاپو نوم ده دا هم بهترینه کرنسي ده تاسو په همدې څو کرنسۍ کې کړای شئ چې ټریډ وکړئ خوندورې پیسې ترې وګټئ نو دا هغه مهمې کرنسۍ وې چې تاسو ته مې وښودې نوره هم زیاتې دي لکه مثال یوه دلته بله هم شته SUI
دا کرنسي هم ده، دا تاسو وګورئ دا هم ښکته پورته درېمې ډېره. نو دا څو مهمې کرنسۍ دي دا تاسو سره نوٹ کړئ. مکمل تاسو دا په کتابچه کې لیست کړئ. دا ما چې کوم تاسو ته وښودي تاسو په دې کې ټریډ کړئ. دلته که موږ راشو دلته موږ په هغه کو مثال تحلیل په هم کو مثال څلرویشت ساعتونو کې ګورو چې څوک کومه کرنسۍ زیاته اخلي. تاسو دلته ګورئ ټولې چې ما تاسو ته وښودې بیټ کوین دی مثال، ایتریم د سولانا XRP SUI د لایر هم دی خو دا دومره مشهورې نه دي. دا کرنسۍ چې دي مهمې دي. BNB د ټولې چې موږ تاسو ته وښودې دلته په لیست کې شته. مهمې ډګ جاین دی دا مې تاسو ته هم نه ښوده، دا هم دی یوه دا مې له یاده وتلی یو ډاګ جاین. دا کرنسي هم مهمه کرنسي ده. نو دا کرنسي نه هم تاسو استفاده کولی شئ. نو انشاءالله په بله ویډیو کې به په دې هم غږیږو. دا خو فقط تاسو ته هغه مهمې کرنسۍ وې چې ما په دې ډېر سرچ کړی و، ډېرې ویډیوګانې مې پسې کتلې وې، هم د چاټ GPT په واسطه هم په نورو سرچونو په واسطه دا معلومات ما را سرچ کړي وو، همدې نتیجې ته رسېدلی یم چې دا ټاپ کرنسۍ دي او نتیجه یې مثبته ده. نو تاسو هم کړای شئ چې په دې کرنسیو کې چې هره کرنسي مو خوښیږي په هغه تاسو خپل ټریډ وکړئ، انویسټمنټ وکړئ. نو انشاءالله په همدې به هم زه تاسو ته ویډیو جوړوم د کومه انالایسس برخه چې ده مثال د کینډل چې ښودل کېږي، مثال د یو کاین پېژندنه تحلیل کول، په دې به هم زه تاسو پیوم. په د کینډلو هم په دې نه به انشاءالله هم یوه ویډیو جوړو. خو په نن ویډیو کې فقط همدومره کافي وه چې تاسو ته مې هغه کرنسۍ وښلې. په دا نه ما ښه سرچ کړی دی، فول سرچ مې په کړی دی. دا مثال ما ارزیابي کړي دي، دا نتیجه یې مثبته ده. نو دا مې در وپېژندلې چې تاسو فقط په دې کرنسۍ کې ټریډ وکړئ. تاسو ته مې د باینانس اکاونټ جوړولو طریقه هم ښودلې وه لومړۍ ویډیو کې. بیا مې د باینانس په باره کې د پیسو ګټلو هغه طریقې هم ښودلې وې چې په کومو کومو طریقو د ټریډ په واسطه، د انویسټ په واسطه. او بله طریقه که موږ تاسو ته د کوین اخیستل خرڅول هم ښودلي وي چې څنګه یو کوین اخیستلی شو، څنګه یې خرڅوو، ټوله طریقې مې ښودلي وي. کمپلیټ تفصیل مې په دې اړه هم ورکړي وي. درېیمه ویډیو کې نهانۍ ویډیو کې مثال هغه کوین مې در وپېژندل چې کوم کوین تاسو به اخلئ. تاسو ته هیڅوک هم دا ډول واضح معلومات نه درکوي دقیق، ځکه ډېر خلک تاسو اړ بسي چې کورسونو کې مه اړ کړي. دا فقط موږ د ټول کورس تاسو ته انشاءالله په 4-5 ویډیوګانو کې در زده کوو. دا تاسو کورسونه چې په میاشتو، 3 میاشتو، 4 میاشتو وخت نصیبې دومره تفصیلي کړي چې باینانس نه غار ته جوړ کړي وبه چې دا خو بیخي مشکله خبره ده. نه انشاءالله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په 15-10 ویډیوګانو پر باینانس تاسو په بشپړ ډول زده کوئ. نو تاسو فقط اوس همدومره کار وکړئ چې همدا چینل سره تعقیب وساتئ، همدا ویډیوګانې د همدې باینانس کورس تعقیب کړئ. هر هغه ملګري چې همدې کورس ته نوي راځي، همدې ویډیو ته یې نوي راغلي وي، دوی به باینانس نه لري یا بیا د باینانس اکاونټ جوړولو ویریفای کولو طریقه نه وي زده. نو موږ په همدې اړه هم یوه ویډیو اپلوډ کړې ده د کورس په فایل کې. هغه ویډیو لینک به موږ هم تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې اچولی وي. تاسو هغه ویډیو کتلی شئ، په هغه طریقه بیا لوډ شئ، کټ مټ باینانس اکاونټ جوړ کړئ. او که تاسو مثال د همدې باینانس همدا سودا ژبه کې همدا کورس تعقیبول غواړئ نو په چینل کې ویډیوګانې شته. چینل کې د باینانس فری کورس په نوم زموږ په یوټیوب چینل کې ځانګړی پلی لیست دی، په هغه کې ټولې ویډیوګانې کتلی شئ. د باینانس په باره کې عمومي معلوماتو په اړه هم ویډیو شته، څنګه پیسې ګټل کېږي، په کومه طریقه، او څنګه مثال کرنسي کوین دا اخیستلی شو، لکه مثال BNB، بیټ کوین، داسې نور چې موږ تاسو ته وښودل. نو دا ویډیوګانې هم کتلی شئ، له همدې څخه هم برخمن کېدلی شئ. نو تاسو یې نورو ملګریو سره هم شیر کولی شئ، ځکه دا زموږ ویډیوګانې چې دي بیخي ساده دي. لکه مخکې مې چې تاسو ته خبره تکرار کړه چې انشاءالله په څو ویډیوګانو کې زه تاسو ته ډاډ درکوم چې باینانس کورس به تاسو په بشپړ ډول زده کوئ، هېڅ ستونزه او مشکل به نه وي. نو بیا به تاسو کولی شئ چې په سلهاوو زرهاوو ډالر له باینانس څخه وګټئ، همدا عاید تاسو ترلاسه کولی شئ. نو ویډیو تر همدې ځایه کافي ده، ویډیو هم بیا زیاتیږي. نو انشاءالله راتلونکي ویډیو به زموږ خاص په کینډل انالایسس تحلیل برخه باندې وي په باینانس کې.